الله عز وجل په قرآن عظیم شان کی په سورة فاطر 28 نمبر آیات کی په خپلو بندگانو کی د علماو تعریف او صفت په تقوا سره کړی دي. د علماو شان، د علماو عظیم قدر دا بس پر دغه ځای باندې کافی دی چې الله عز وجل په قرآن عظیم شان کی په څو وارې باندې د دوی د فضیلت، د دوی د لوی مرتبه ذکر کړی دی. یو له هغو ځایو څخه د سورة فاطر 28 نمبر آیات دی. الله عز وجل فرمایلی دی انما یخشى الله من عباده العلماء، په تحقیق سره بېشکه د الله جل جلاله په بندگانو کې چې د الله عز وجل څخه ډېر بیریږي هغه علما دي. د حضرت کثیر ابن قیس رضی الله عنه سره روایت دی. دی وایي زه د سیدنا ابي درداء رضی الله عنه سره ناسم. د شام لویه جامع ده، جامع دمشق، مسجد دمشق. یو سړی رالی او سیدنا ابي درداء رضی الله عنه ته وویل چې زه د مدینې منورې سره راغلی یم، د دې دپاره راغلی یم چې ما ته دا معلومه ده چې یو حدیث ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دی، او زه غواړم چې هغه حدیث شریف له تا واورم او بیا عمل ورباندې وکم او نور مسلمانانو ته یې ورسوم. إني جئتك من مدينة الرسول لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زه د هغه حدیث شریف د اورېدلو دپاره د زده کړې دپاره راغلی یم چې ما ته دا معلومه ده چې تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه تا یو حدیث روایت کړی دی او زه دا زده کم. زما د دغه دونه لوی سفر او د دونه ډیره تګه سبل مقصد او مطلب نه و، صرف او صرف دا مقصد و چې دا حدیث له تا زده کم. سیدنا ابي درداء رضی الله عنه و دې سړي ته وویل فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. په یو بل روایت کې راځي من سلك طريقا يطلب فيه العلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سمې وایي دا اورېدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کم مؤمن مسلمان چې د الله د دین د زده کړې دپاره د علم دپاره پر یو لار باندې ولاړ سي، د علم لار ونیسي، مقصد یې دا وي چې د الله دین زده کړي، قرآن زده کړي او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث زده کړي یا فقه زده کړي، خو هغه څه چې د اسلام در مقدس دین پورې تړلي د زده کړې شان دي، نو الله جل جلاله به دې سړي ته لار د جنت اسانه کړي، یعنې الله به جنتي کړي. دا د دین زده کړه، د دین زده کول دا دومره لوی عظیم عبادت دی چې په دنیا کې هیڅ یو عبادت د دې په سر باندې نشي کېدلی. ما سوا د یو څو اعمالو څخه، ما سوا د یو څو کارو څخه په فضایلو کې در علم در زده کړي بل داسې عظیم عبادت بل نسته، او نه دون اجر الله سړي ته په بل عبادت باندې ورکوي لکه د الله د دین په زده کړه باندې. بیا حضرت ابي درداء رضی الله عنه ورته وایي وان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. د طالب العلم د الله د دین د زده کړې د دومره لوی او عظیم اجر دی. کم مؤمن مسلمان چې د الله د دین د زده کړې دپاره
له خپله کوره ووځي دغه طالب العلم ته الله جل جلاله خپل د رحمت دروازې پر در اخلاص کړي، حتی در داسې اندازې چې د الله فرشتې هم دته خپل وزر غوړوي او د الله د فرشتو هم دا خوښوي چې در دوی دغه طالب العلم د فرشتو پر وزرو باندې تیر سي او دوی په دې باندې خوشحاله دي. دا یو انسان دی د الله د دین د زده کړې دپاره د علم په طلب پسې راوتلی دی، نو هغه خپل وزر ورته غوړوي او دا طالب العلم دا خپله پښه پر دغه وزر د فرشتو باندې ایږدي. په حدیث شریف کې راځي وان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض. د علماو بیا عظیم شان دی، کم خلق چې علماء حقانی علماء او رښتیا هم د الله د دین دفاع مقصد وي، رښتیا هم دا مقصد وي چې د الله دین در خلکو پورې ورسوي، دا دونه د عظیم مرتبه خلق دي چې ټول هغه فرشتې چې په اسمانو کې دي او ټول هغه مخلوقات چې پر ځمکه باندې دي، حتی هغه مایان چې د دریاب په نس کې دي، دا د مغفرت دعا کوي الله جل جلاله ته د چا د علماو په شان کې. فرشتې او د الله څه مخلوقات چې پر ځمکه باندې دي او د الله جل جلاله هغه مخلوقات چې په سمندر کې دي، په دریاب کې دي، هغه دعا کوي د مغفرت و چاته و علماو ته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. د علماء دون لوی شان دی چې الله جل جلاله علماء ته دون عزت او قدر کړی دی. ظاهر نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال وای کله چې پر اسمان باندې د 14 سپوږمۍ راپورته سي، د 14 د سپوږمۍ څومره فضیلت دی پر عام ستورو باندې، د علماء فضیلت پر هغو انسانانو باندې چې هغه عابد وي، تقوادار وي، د الله جل جلاله عبادت کی، لمنځ گزار وي، پر دې عابد باندې د عالم فضیلت دا دونه دی لکه د 14 د سپوږمۍ ده د اسمان پر دا نورو سیارو ستورو باندې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د علماو دا دومره لوی او عظیم مقام، دا لوی او عظیمه درجه چې الله جل جلاله علماو ته ورکړې ده، دا ولې؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ښه دلیل ویلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا خبره ډیره خوندوره واضح کړې ده وان العلماء ورثة الانبیاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او علماء د انبیاء وارثان، د انبیاء میراث هغه مال نه دی، د انبیاء میراث هغه باغونه او جایدادونه نه دي، د انبیاء وراثت هغه صرف قوم و قبیله نه ده، د انبیاء وراثت چې دی هغه علم دی. ان الانبیاء وان العلماء ورثة الانبیاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې علما د انبیاء وارثان دي. وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما. انبیاء نسر زر پریښي دي د میراث په توګه باندې، میراث د انبیاء او نه سپین زر دي. وانما ورثوا العلم. انبیاء په میراث کې علم پریښي دي. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. هغه څوک چې علم ترلاسه کړي، عالم سي، دین او د خپل ځان دپاره یو لوی او عظیمه برخه خوښه کړل او لوی او عظیم مقام یې خوښ